السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې ټول به راته ښه او جوړ وي. شپې ورځې په خوشحالۍ او کامیابۍ سره پیل کړې وي. نو په فیسبوک کې د ډېرو کسانو غوښتنه راڅخه وه، ملګرو غوښتنه کړې وه چې د سټایلي آیډۍ په اړه یو څو ویډیوګانې جوړه کړه. نو تاسو دا رقم ته کولی شئ چې دا رقم ته یو ښکلې او پوزیشني آیډي جوړه کړو. نو ډېر انتظار مو نه وږدوم. د هر څه نه مخکې زما د نورو سټایلي ویډیوګانې پر زما چینل د سبسکرایب او ترڅنګ بیل نوټیفیکیشن ووایم. نو ډېر انتظار مو نه وږدوم. ورځو ویډیو شروع کوو. نو د هر څه نه مخکې تاسو به لوړ شئ یو وی پی این د ټچ وی پی این په نوم سره یو وی پی این دی. دې ته تاسو ضرورت لرئ. دا وی پی این به تاسو زما د همدې ویډیو لاندې لینک وي. که تاسو چیرې کې نه لرلو په هغه لینک باندې کلیک وکړئ نو تاسو به زما ته څه کوئ دا را ډاونلوډ کړئ. دویم چې دغه کوئ تاسو به انتخاب شئ په ټچ وی پی این کې سنګاپور وي. نو دا ټچ وی پی این کې دا سنګاپور به چیک کړئ ځان لپاره انتخاب کړئ. نو چې دا چې انتخاب کړئ په کنیکټ باندې به کلیک وکړئ تر څو دغه ستاسو دغه ټچ وی پی این د هر څه نه مخکې تاسو دغه څه شي کنیکټ یعنې وصل شي. نو څو لږ 15 یا 10 سکنډ چې کوئ انتظار ورته وباسئ تر څو دا وی پی این مو چې شي کنیکټ شي. نو په کامیابۍ سره تاسو وی پی این ټچ وی پی این شو په کامیابۍ سره چې شو کنیکټ شو. نو لوړ به شئ تاسو به دغه نوټیفیکیټ کې دا هم زما د فرست نیم د لاست نیم دا ټول دغه نښانې چې دي دا به زما د همدې لینک نه د همدې لینک نه د ویډیو لاندې لینک دی ډسکرپشن باندې کلیک وکړئ ټول به دغه چې کوئ د فرست نیم شو لاست نیم شو دا به ټول زونه ته راډاون. نو پر یو د چینج باندې به چې کلیک وکړئ دا نه چې کلیک وکړئ دلته د کې لاندې به کوم پاسورډ وي د پاسورډ به ورګه پخوانی پاسورډ. نو دغه سټایلی نیم خو جوړ شو. اوس راځو دلته یو څه پټګوندي سټایلی نیم جوړ شو بالکل په کامیابۍ سره. نو تاسو به لوړ شئ دلته دغه اوس زه غواړم چې دغه په فیسبوک ته ځنې په هغه ور باندې کړم په پروفایل پیکچرونه تصویرونه ور باندې کړم تر څو دغه آیډي چیک کړم پوزیشن یعنې سټایلي کړم. نو مو نیک نیم هم ورکړه. دا نیک نیم به تاسو هم د وی پی این سنګاپور وی پی این کنیکټ وي هغه نیک نیم به هم تاسو هم د لینک نه پیدا کړئ. اوس زه پروفایل ورته چینج کوم. دا پروفایل که چیرې تاسو نه پوهېدئ چې دا پروفایل د تصویر څرنګه جوړ کړئ د دې دپاره مو یوه ویډیو جوړه کړې ده. که چیرې تاسو دا نه پوهېږئ نو په همدې چینل کې هغه ویډیو د همدې ویډیو د ډسکرپشن کې به هغه ویډیو لینک په لینک باندې کلیک کړئ دا رقم ته تصویر سره رقم ته جوړ کړئ. نو مو ویډیو په جوړه کړې نو تاسو لرم چې هغه تاسو تر پایه راسره وګورئ. نو دغه ویډیو انشاءالله همدې لینک کې پرته ده. دغه د تصویر د پروفایل تصویرونه لکه اوس چې دغه پوزیشني سټایلي پروفایل یعنې څه رقم ته جوړ کړو څنګه د څنګ کې د وینې د پروفایل څه رقم ته موږ داسې سټایلي جوړ کړو. دغه منځ کې تصویر د څنګ په د لږ نښانې دی ته په وکړمه دغه دا پروفایل دا تصویر دا څرنګه سټایلي جوړ کړو د دې پرای ویډیو ده. دغه ویډیو به هم همدې ډسکرپشن کې په لینک پریت وي دغه پروفایل جوړوله. نو هغه باندې کلیک وکړئ تاسو ځینې ته چک زده کړئ. وساري نو زه دلته دغه ویډیو دا به هم د همدې لینک نه پرته وي لاندې په باندې کلیک وکړئ څومره پرې چک هغه یې کوئ دا کپی کوئ دلته په به یې ور واچوئ او کور فوټو هم دی دا کور فوټو پروفایل پیکچر او داسې نور دا ټول پیکچرونه که تاسو ورباندې وکړئ نور هم ورته جوړولی نو په تاسو پرې څه کې تړاو لري تاسو پرې اړه لري چې تاسو ته انتخابوئ یا ورکولی شئ څومره پوزیشن یې جوړولی شئ. نو زه دلته یوه ویډیو مو دا به هم د لینک نه به پرته وي په همدې لینک نه چې کلیک وکړئ لینک ته به نه تاسو ځینې ته چک کوئ ډاونلوډ کړئ دغه کې لینک دا ویډیو دا ویډیو چې هر کله کلیک وکړئ دا ټوله زه کپي کوم دا بله به یو پست کوم. اوس پې وینئ څه رقم ته لیدل کېږي. بالکل دا به یو هم جوړ شو دا بل سټایل د کور فوټو په هم کې وي اب تاسو څه کوئ زون د پرا به چکه و تر به خو هغه زه ته جوړوم خو په همدې لینک به پرته وي هغه کور فوټو
اپا تو به تو هم تروح لزي تدورama خو da ویدیو چې کوم اسکیپ کوم یعنی پر خونه تیرګم کور پټو دلته مت میسیج ورکې په انګلیسي یا چې تو په تصویر چې د غاټ نه ده یعنی لوی ترینه ده چې دلته میک کور پټ ته انتخاب کی د پاتو نور استایلی ویډیوګان لپاره زما چینل درس سبسکرایب